السلام علیکم ګرانو ملګرو. نن به موږ ستاسو وړاندې تای چلی ساس ریسیپي جوړو. نو دې دپاره چې موږ کوم مرچکي اخیستې دي دغه شانتې تازه چې کوم سره مرچ وي هغه به موږ راوالو. دې کې سیډز لږ وي او بره نه چې کوم د دې کور وي دا غټ وي. او دې نه علاوه به ورسره موږ د تای چلی دا ډېر زیات ترخه مرچکي وي دا به هم استعمالوو. یو څو دانې نیمه پیاله سپینه سرکه، تپیوکا سټارچ، مالګه، یو څو دانې اوږه او چینی. دا یو څو شیزونو نه به موږ دومره مزیدار تای چلی ساس جوړو چې تاسو به هم حیران شئ. تای چلی ساس بازار کې ډېر په اسانه باندې تاسو ته به میلاو شي، خو هغې کې او تاسو کور والا جوړ کړي کې به ډېر زیات فرق وي. او کور والا کې تاسو ته پته ده چې پریزرویټیوز نشته او دا موږ تازه انګریډینټس نه جوړو. نو دغه شانتې موږ خپل چلیز کټ کړي دي، دا چې کوم پاتې دي دا به هم موږ داسې کټ کړو. نو تاسو هم یا خو دستانه واچوئ یا داسې څه سره یې کټ کړئ چې ستاسو لاسونو باندې د دې اثر نه کېږي، ځکه چې دا چلیز ډېر زیات هاټ وي او دا لاسونه سوځي او بیا چې هغه لاسونه موږ مخ له یوسو نو بیا مخ هم سوځي. نو دا به موږ ټول کټ کړو داسې. نو دلته موږ یو بلینډر راواخیستو، هغې کې به اوس موږ دا کټ کړي مرچکي واچو، ورسره به اوږه واچو او دا چې کوم تای چلیز د ورکوټي سره مرچکي و دا به هم به دې کې واچو. نو دا به موږ یو ساعت لا بلینډ کړو. نو تاسو ته کتی شي بلینډ کېدلو نه پس موږ چلیز او ګارلک څه داسې دي که چېرته اوږه روغه پکې پاتې وي نو هغه به وباسئ او دا به اوس موږ دلته پخولو ته دغه کې واچو. یو ساس پین راخیستی دی، هغه موږ ګرم کړی دی، هغې کې به دا موږ واچو، ورسره به سرکه هم واچو. که چېرته تاسو ته د اوږې غوټه شان ښکاره شوه نو هغه ترې وباسئ، لکه دلته کې دا یو اوږې غوټه موږ ته ښکاري. نو اوس به موږ په دې کې چیني هم واچو، نیمه کشغه مالګه دا به پکې واچو او دا ساس به موږ اوس پخولو له کېږدو چې دا ښه پوخ شي. نو زموږ ساس له ښه جوش ورغلو، تاسو ته ښکاري چې بلکل بره پورې جوش شوی دی، هغې سره زموږ پتیله هم ګنده شوله. دلته چې کوم موږ تاسو ته تپیوکا سټارچ ښولی و نو هغې کې موږ یو څو چمچې اوبه واچولې، دې نه موږ داسې یو لیکویډ جوړ کړو. دا موږ استعمالوو دې دپاره چې زموږ چې کوم ساس دی دا لږ تک شي. لکه اوس ګورئ داسې دا اوبه او مرچ او د دانې هر څه بیل بیل ځي، سپیشله پورې بیخي نښلي نه. نو ګورئ نو چې دا موږ پکې واچوو دې سره به ډېر زیات ښکلی تک زموږ ساس جوړ شي. بعض خلک په دې کې کارنفلور هم اچوي، خو کارنفلور نورو شیزونو کې خو صحیح وي، خو دې ساس کې چې کله تاسو جوړوئ نو کوشش وکړئ چې تپیوکا سټارچ یوز کړئ. زموږ ساس ډېر ښکلی تک شولو. نو تاسو ولیدل چې دې کې مونږ هیڅ کلر نه دی اچولی، فوډ کلر. د دې خپل کلر دومره ښکلی تک سور کتی شي. نو اوس تاسو ته کتی شي چې زمونږ څومره تک شولو دا چلی ساس. دا چلی ساس مونږ روټین کې خپل کور کې جوړو همدې طریقې سره. زمونږ فیملی ممبرز ډېر زیات دا خوښوي. اوس هم زمونږ یو باټل فریج کې پروت دی، لاست ویک مونږ تیار کړی و. نو تاسو یې هم جوړ کړئ، ستاسو ماشومان زاړه او ځوان ټول به یې ډېر زیات انشاءالله په شوق باندې خوري او تاسو ته به بار بار وایي چې دا دوباره جوړ کړئ. نو دې نه ښه ده چې تاسو روژې نه اول دا تیار کړئ، ځکه چې روژې میاشت چې انشاءالله شروع شي نو تاسو به سپرینګ رول جوړوئ، پکوړې به جوړوئ، فرایډ چکن به جوړوئ، فرایډ فش به جوړوئ، فرایډ رایس به جوړوئ. د ټولو شیزونو کې به تاسو دا ساس استعمالوئ او موږ ته به که خیري دعا کوئ. فرایز سره هم تاسو دا کېښودلی شئ، ډېره زیاته مزه کوي. بعض مکډانلډز والا هم دا ساس ورکوي. ټرای کړئ او بیا موږ ته ووایئ چې ستاسو څنګه جوړ شوی. تاسو وړاندې موږ تای چلی ساس په دې پیالې کې اچو چې دا یخ شي نو دا به موږ یو کنټینر کې واچو. نو که تاسو غواړئ چې تاسو لانګ ټایم پورې کېښودل غواړئ نو بیا
دې کې نور پریزرویټیوز ما اچوئ لکه سټریک اسید او داسې هیڅ هم پکې ما اچوئ. خپل باټل چې کوم تاسو یوز کوئ د ګلاس باټل یوز کړئ. یوز کولو نه پس سټرلایز کړئ چې بیا هغې کې څه داسې شی نه وي چې ستاسو ساس خراب شي. نو تاسو وکتل د دې تھکنیس د دې کنسسټنسي څومره مزیداره ده، کلر یې څومره ښکلی دی. او تاسو ولیدل چې مونږه بالکل خالص د کور شیزونو نه دا ساس تیار کړلو. څومره لږو شیزونو نه 3 شیزونو نه دا جوړ شولو. نو تاسو یې هم ټرای کړئ. خپلو ملګرو سره هم زموږ ویډیو شیر کړئ چې هغه دې هم دا جوړه کړي. او بله خبره ده چې دا دومره اکنامیکل پریوزي تاسو ته چې یعنی د دې قیمت او بازار کې چې تاسو والی هغې کې ډېر زیات فرق وي. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.